او بل دا نن غونډه چې موږ کړې ده دا زیاته موږ د سیدو غونډه کړې ده ځکه سیدو چې سیدو زما کور دی نو هر یو سړی چې د یو مهم آغاز کوي نو هغه د خپل کور نه کوي نو نن دا خلک چې ما راوخته دی هم د دې دپاره راوختی دی چې بهی دوی ته زه د خپلولۍ خبرې وکړم د خپلې پولیټیکل اجنډۍ خبره ورته وکړم او دا ورته ووایم چې که دوی خپل حل د خپلو بچو حل د هغو مستقبل ښه کول غواړي نو ښه خلک به منتخب کول غواړي. نوی قول دا دی چې دا خو واړه دي دوی خو زیات په جذباتو کې راځي دوی ته خو د سوات تاریخ معلوم نه دی لکه مثلا دوی ته د باچا صاحب د والي صاحب تاریخ نه دی معلوم دوی ته د ولیات صاحب چې د سوات دپاره څه کړي عدنان باچا څه کړي اسفندیار باچا چې څه کړي لکه نن دا ډګري کالج چې زموږ په میلګوره کې دی دا اسفندیار باچا جوړ کړی دا میډیکل کالج چې دی دا اسفندیار باچا جوړ کړی دی ټیک ده نو دوی ته دا خبرې کول غواړي چې تاسو داسې خلک منتخب کړئ چې یوازې هغه په سټیج باندې ورکړي او تاسو ته جذباتي خبرې وکړي او خلکو ته کنځل وکړي او ښځو ته بدې ردې ووایي او موږ ورته لاس وپړقو نو دا غلطه خبره ده نو دوی ته لږ د خپل تاریخ په باره کې هم وینا کول غواړي چې بھئی دا سوات څنګه و دلته کم ترقي کارونه شوي دي او چا دا ترقي کارونه کړي دي ځکه ډېر خلک چې دی چې اوس چې سیاست ته راوځي هغه د کاروبار دپاره راوځي هغه د خدمت دپاره نه راوځي زموږ دپاره زما د خاندان دپاره زموږ خو د ټول سوات سره تعلق دی او بالخصوص بیا د سیندو سره زموږ خو یو ډېر زیات یو نږدې تعلق دی نو زموږ خو دا خواهش دی چې بھئی سوات ته بیا دوباره هغه مقام له لاسه چې کوم چې ده والي صاحب او د باچا صاحب په ورځ کې زمونږ شاته که تاسو کتی شئ نو تاسو ته به یو ډېر غټ قبیل جپیر چې دی په نظر باندې راځي نو دا زمونږ د شهریار باچا کوم چې زمونږ د ان ای 3 کانډیډیټ دی انشاءالله په ان ای کې به موږ د بھرپور سپورټ کوو ځکه چې دیو او د دیو د خاندان چې کوم یو دي د سوات دپاره د دې علاقې دپاره او خاص کر د مینګورې دپاره مینګوره نه بلکې د ټول سوات دپاره د دې دومره خدمات دي چې مطلب دا دی هغه په لنډو الفاظو کې بیانول چې دی هغه ډېر ګران دي نو انشاءالله موږ به په اجتماعي طور باندې په ان ای 3 کې شهریار باچا چې دی انشاءالله دا به کامیابو او دا به زمونږ منزلي بلکې زمونږ مقصد وي او انشاءالله دا به موږ یقیني کوو.